مخکې اجمال او دلته تفصیل ده. له ملک السماوات اول الله شواهد ثلاثه بیانوي او بیا علی اللفظ نشر غیر مرتب بیان کوي. او په اعتبار دی کیفیت سره به اجر عظیم او په اعتبار د کمیت سره به غیر ممنون. دا جواب ازي ورس. نو بروج جمع د برج ده. برج پیژنې یا کا برج حمل صار جوزا سرطان اسد او سمبولا او دا بلاګان دمز د کول په کار دي. شابس الله تعالی فرمایي والسماء ذات البروج اسمان گواد سے خاوند برجونو دا. ما تو ګورم رب ته ګورم تدبیر ده لکه څنګه چې اسمان احاطه کړي د په ټولو مخلوقاتو. واه اسمان احاطه وکړه. اسمان څه شی څه محیط څه شی څه محیط او موږ تاسو ته سوای محاط ادارنګي الله جل جلاله وعما نواله هغه محیط په ټولو مخلوقاتو. الله تعالی په ټولو مخلوقاتو داس د مثال څخه والسماء ذات البروج واليوم الموعود هغه ورځ واپس بکیږي. ما ته ګوره لکه څنګه چې دا ورځ سخته ده د قیامت. لکه څنګه د قران کې دغه عذاب هم سخت ده مرګري دغه عذاب هم سخت ده. واليوم الموعود وشاهد ومشهود او هغه شاهد او مشهود. شاهد چاته وای؟ مسلمانان. مشهود چاته وای؟ کافران. یا شاهد هغه ورځ مشهود کافر. لکه څنګه چې کافرانو ته الله بدر کې سزا ورکړه دارنګه سزا به الله قیامت کې ورکړي. الکه شاهد او مشهود خو نه پیژنم دا څوک دي؟ جواب قتل اصحاب الاخدود قتل دي سي صاحبان د اخدود. قتل دي سي صاحبان د اخدود. دا معنا والسماء ذات البروج الله تعالی اسمان خاوند برجونو ده. الکه الله دې د فزیکلی صورت عظمت کوا سه کوا عزت کوا. واليوم الموعود الله دې ټیم عظمت کوا دي چا کوا ټیم نه نه سالته او د سوچای کې ناس او قرار حسابونه کوي. مسله ورسېده دې ټیم عزت کوا. وشاهد ومشهود الله دې رائی عزت کوا. چا عزت کوا؟ رائی. قتل اصحاب الاخدود قتل دي سي لعنت دي سي صاحبان دي اخدود. ابن عباس لیکلی ترجمان القرآن سي كل شيء في القرآن قتل فهو لعن. قرآن کې سي قتل راسي هغه په معنا د لعنت سره نو لعنتی ترجمه وکا. لعنت دی وی الله وای هغه صاحبانو دي خندقونو والا باندې. النار ذات الوقود هغه ور سي خپل دون کيو اذهم عليها قود چاغي پناستو. ما ته ګوره په خوا زمانہ کې کافرانو خندقونه باسلي او ډېر وګد حدیث دا او خلاصه درته وایم مسلمانان به ورغورځول څه کوي وکول نو وخت زراله او ماشوم یې کېده او دې شاوخوا کرسي خې دی او سیل کوي. نو هغه زنانه نه ماشوم واخسته وای الله باندې کفر وکړه کنه ماشوم خطا کوم. هغه دې نه کوم کفر الله ماشوم خطا کوورته. زنانه ته وی شاب وستا خطا کوم او سره تیلم ګرم کړیو. ا ماشوم ورته وای سیان میا د شاب منډه راخله خسته جنت ته دلته. څه شه ده خسته جنت ته هغه مرټو کړل. الله تعالی ور راوچت کو دوی ټول د سرات تاو کو ټول وړل. هغه حدود والته مراد دي. اذهم عليها قعود سیاغی شاوخوا ناستو وهم على ما يفعلون بالمؤمنين او هغه سي مؤمنانو سره څه کول حاضرو. وما نقمو منګه عذاب نو ور کړی هغه ته پيوشي منګر پدی سیمان راول په الله باندې صرف د دې عذاب ور کړی ولی مؤمنان دي.
الذي له ملک السماوات هغه کسان هغه ذات چې الله د پاره بادشاہي د اسمانو د زمکو ده والله على كل شيء شهيد الله پارش عالم حاضر ده ان الذين فتنوا المؤمنين هغه کسان چې فتنه کې اچولي مؤمنان او مؤمنان خزي او به توبه او نه باسره الله دې د پاره عذاب د جهنم ده او دې د پاره عذاب سزاون کړه بیا بشارت ان الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل ده او خسته اعمال کوي دې د پاره په جنتونه بهيږي بلاندې داغه نه نهرونه ذالک الفوز الكبير دا لویا کامیابی ده ان بطش ربک لشدید ګروپ درف ستا ډیر سخت ده خدا کې لاټي می आवाज نه پنجابیان وای خدای تعالی په لخته کې غږ نه سړی نه سجده کې بیا جه تر سوالای انه هو يبدئ دا الله تخلیق اولا کوي ويعيد ثانيا کوي وهو الغفور دا الله بخون کيدا الودود محبت اچون کيدا ما ته ګوري الکا د خپل خاون او خزي مابین کې چې حالات خرابي نو دا وظیفه دې ډېره کې یا ودود یا ودود سحر نورستو سل کراتا او مازیګر نورستو سل کراتا الله بداسي محبت واچي سي بالکل با هغه محبت دی هغه کتل هم نه ذل عرش المجید خاوند بادشاہي لوی دا فعال لما يريد کون کړه سسو کې الله اراده وکي ما ته ګور مکه الله شاهد او مشهود داغه سره متعلق هل اتاک یا نظر غله تاسو پیغمبره واقعا د لخرو فرعون و ثمود بل الذين كفروا بلکې کا کسان چې کوپر کړه دا په تکذیب بناغه په تکذیب کې والله من وراء محيط او الله تعالی ورستو دا غوي نګیرا چی الله دا قران مجید دا الله محفوظ کې محفوظ طارق مکی سورت دا اول سایاتون لري دو نمونه پکې ذکر کی